څه کم 3 کاله کېږي چې د افغانستان جمهوري نظام ړنګ او پر ځای اسلامي امارت واکمن شو. چارواکي وایي چې د نړۍ له یو شمېر هیوادونو سره د سرپرست حکومت راشه درشه او تعامل شته، خو لا هم هیڅ هیواد د رسمیت پیژندلو لپاره ګامونه نه دي پورته کړي. دا او دې ته ورته موضوعات په نننۍ ځانګړې مرکه کې د جمهوریت له یو مخکیني لوړپوړي چارواکي سره څیړو. د جمهوریت د وخت د پوهنې سرپرست او د څو ولایتونو والي محمد آصف ننګ یادوم. ننګ صاحب، لومړی خو ډېره زیاته مننه چې په ژواک ته مو وخت ورکړ. خدای هم لره، ډېر ښه راغلاست. سلامت. لومړی سر کې د خپلو بوختیاوو په اړه راته ووایئ چې نن سبا څه کوئ؟ زیات څېړنیزو کارو کې بوخت یم. ځینې کمپنیو سره بي پي کوم، بزنس پلانونه جوړوم. داسې تر دې نه ما سوا بله کوم رسمي وظیفه نه لرم. یعنې خپل شخصي کاروبار ته مخ کړي؟ او تقریبا اقتصاد خپرندوی بنیاد کارونه دي. هغه هم په ابتدا کې چې کله ما تاسیس کړه فکر مې کوو چې دا ډېر د ځغاستې کار به وي، اما ډېر زیات بنیادي کار غواړي. یعنې هغه مقدمات ما نه وکړي. دغه تیر یو کال کې دا فرصت وسو چې زه هغه په اصطلاح زیربنا د خپرندوی مرکز جوړه کړم او دا د قابل کمه چې زه په ټولنه کې په اصطلاح د یو مفید خدمت سبب یې کړم. نو انشاءالله داسې وخت به کم پاته وي چې عرصې د وجود ته راسي او خپل فعالیت عملاً آغاز کړي. د تیر جمهوري نظام له ړنګېدو وروسته ستاسې ډېر ملګري له هېواده بهر ووتل، تاسې هم تللی وئ، ولې راغلی؟ زه طالبانو دعوت کړم، رسمي دعوت په اساس راغلم. هغه وخت کې چې کمیسیون جوړ سو، د دوی دعوت اصلي وسیله سوه، اما اراده زما هم وه چې په افغانستان کې اوسېږم له خپل ولس سره. زما لپاره مهمه دا ده چې افغانستان وجود لري، د افغانستان خلک وجود لري. دا انتخاب و چې یو طرف ته جبهه ده د مخالفه مقاومت ده یا هر نمونه چې دوی پې ایښي دي، یو طرف ته طالب ده. نه زه د طالب په ساحه کې یم، نه یې طرفدار یم او نه یم مخالف یم، او یو طرف ته مخالفین دي چې دغو عملا موږ د دوی برخه نه یو او نه د طالبانو برخه یو. نو زما په نظر باندې افغانستان ده 40 میلیونه انسانان دي، د دوی ترڅنګ اوسېده او زما بچي دي، زما فامیل ده، زما خپل کور ده، خپل ژوند میم ده. نو دا ټول باعث شوي دي چې زه په افغانستان کې اوسېږم. موږ د دولت د افغانستان ملاتړ کوو، د 40 میلیونه انسانانو ملاتړ کوو. دلته د دولت د موجودیت چې یو ملت باید دولت ولري، د دې ملاتړ کوو. موږ د حق ملاتړ کوو، موږ د یو حاکمیت باید موجود وي، د دې ملاتړ کوو، اما برخه د نظام نه یو. هغه ملګري مو چې اوس بهر دي، څه مشوره ورته لرئ چې راشي رانشي؟ والا دوی دا خو ډېره لویه خبره ده، دوی انتخاب لري. زما په نظر دا د قناعتونو جګړه ده. هر کله چې د توپک جګړه په یو طرف په غلبې باندې منتهي کیږي، بله جګړه چې دا هغه د قناعتونو ده. که څوک احساس د مالکیت کوي، که څوک هغه احساس د تعلق سینس آف بلانګنس دا موجود وي، چې ته احساس کوي چې زه یو ځای کې تعلق لرم او دغه تعلق ته احترام سته، او تر شا هغه مبانی چې دا تا په وجود کې تعلق احساس غښتلی کوي، مادام چې دا موجود وي، هغه سړی به په خپل وطن کې وي، په هغه ساحې کې به وي چې د احساس د تعلق او مالکیت کوي. ډېر خلکو ته افغانستان اوس هم داسې ساحه ده چې ورته مرغوبه نه ده، ورته مسؤونه نه ده، ورته مطمئنه نه ده. او ځینې داسې خلک دي چې هغه همیشه په اصطلاح تاج او تخت غواړي، هغه مبارزه کوي، په دې باندې قناعت نه لري چې دلته د طالب تر چتر لاندې ژوند وکړي. تاسو فکر کوئ چې ستاسو په وینا افغانستان د دوی لپاره اوس مسؤون دی؟ ما په نظر ډېرو ته به شاید مسؤون نه وي. نه. ولې؟ خو چا جګړې کړي دي، څوک جنرال پاته سوی، څوک نظامی پاته سوی، د چا د ولس سره لاس او ګریوان ده. داسې نه چې تنها له طالب نه دته ګواښ ده، یو څوک ده په منطقې کې په خپل سیمه کې غصب کړی ده، د یو چا ځمکه یې خوړلی، یو چا د قتل یې کړی ده. دا نو مسؤلیت نه لري. د زما په نظر باندې دا محیط تر محیطه پرې فرق کوي. زه لکه خپل ځان چې احساسوم چې هم په دولتي وظیفو کې وم او هم ماموریتونه په مرکز کې کړي دي، هم په ولایاتو کې کړي دي. هماغه څه چې مې کړي دي، زه چې ټول
ساعتونه حساب کمه ما ته داسې مخالف شی نه ښکارېږي چې زه وایم چې دا کار خو ښه نه و ما سیواله جګړو چې جګړې هم تپل سوي وي نور خو هره ورځ افتتاح وه مکتب به خلاصېدو کلینیک به خلاصېدو د 1200 مکتبونو تهداب یعنی د 2-3 میلیونو انسانانو لپاره دا ما په خپلو لاسو ایښي دي او بیرته مې افتتاح کړي دي بهره برداري هم کړي دي ما ته تر دې لوی د خوشحالۍ خبر نشته او تر دې لوی خدمت چې وکاله په معرف کې منګه د یو ټیم په توګه د ډاکټر فاروق وردک تر مشرۍ لاندې هلته کار وکړو او د 11 میلیونه انسانانو لپاره په یو دوره کې خدمت کړی ده نو تر دې بد شي لوی تصویر ته پیدا کوي ته ماته په 2.5 کاله 280 کاله د افغانستان کې داسې تصویر وخایه چې هر سهار 11 تر 12 میلیونه انسانان تعلیم ته ځي او راځي په دې کې جلکۍ هم دي په دې کې هلکان هم دي او هر ورځ دومره انسانان په اصطلاح 12 میلیونه د خدای د معرفت یو وسیله چې هغه علم ده هغه کسب و کمال ګرځېدلی ده هغه کار ګرځېدلی ده هغه ما سیواله دې ما 6 کاله ولایتي وظیفې وکړې یعنی ټول دومره ښه کارونه هم کړي دي چې زه اوس که حساب یې کمه د 20 کالو نه ډېرېږي دغه د 5 کالو یا 6 کالو ماموریت هر ورځ د خیر کار هر ورځ د خیر بنسټ کېښودنه هر ورځ عمراني کار یعنی هر ورځ کانسټرکټیو کار او یو هم ډسټرکټیو یعنی د ویرانۍ کار زما د ساحې کار نه و نه زما په لایحې د وظایفو کې وه او نه هم ما کړي دي نو زما په نظر باندې د پخواني ماموریت تاسې یاده کړه چې نو ما ته خوشاینده ده زه پرې خوشحاله یم اوس چې راغلی یاستئ په افغانستان کې ژوند کوئ د اسلامي امارت له چارواکو سره وینئ خبرې کوئ په کومو موضوعاتو خبرې کوئ ورسره نه متاسفانه نه هیڅ رابطه نه لرم نه خبرې کوم نه رابطه لرم هڅه مو کړې دوی هڅه کړې تاسو نه ما هم نه ده هڅه کړې نه حجاب هم نه کوي نه زما لپاره که دوی یعنی موږ خو عام افراد یو اوس که دولت موږ ته نیاز درلودلی امارت نو دوی به غږ کړی و رابطه به دوی ساتي زما رابطه به څه شی زه خو نه د دوی سره مې کار بنده او نه هم داسې یو موضوع شته چې دوی ورته ارزښت ورکړي چې وایي چې راځئ د دې چارواکي یا د یو مسلکي کادر له ظرفیت نه موږ استفاده وکړو دا خو واحد ملک ده چې داسې مستغني وګړي پکې وجود لري چې هغوی وایي چې موږ له هر شي نه پره یو اوسني وضعیت ته به راسو څه کم 3 کاله پخوا جمهوریت رړنګ شو او پر ځای اسلامي امارت واکمن شو سیاسي وضعیت څنګه ارزوي اوس مهال زما په نظر د امنیت عناصر ډیر زبردسته چلیدلی دي او د امنیت عناصر د غلبې ته وایي حاکمیت ته وایي دامننسي ته وایي یعنی غلبه موجوده ده اما د ثبات عناصر ډیر متزلزله دي مهم په یو مملکت کې د ثبات عناصر دي د ثبات عناصر قوي اقتصاد د ثبات عناصر دا دي چې 40 میلیونه انسانان خېټې مړې وي وږي نه وي په دسترخوان کې ډوډۍ وي زما ځوان هر ورځ امیدواره ژوند وکړي داسې ژوند چې دی سهار پاڅېږي او احساس د خوشحالي وکړي که پیغلې دي که ښځینه دي که نارینه دي هغوی برابر احساس د مالکیت احساس د ازادۍ احساس د هغه تامین د خپلو حقوقو وکړي چې خدای پاک ورکړي دي اما تاسې په دې لویو معاملاتو کې په لویو حقوقو کې یو حق د تعلیم ده یو حق د کار ده د میرمنو دا ساقط شوی ده نه اسلامي دلیل ورته پیدا کوای سي نه الهي دلیل ورته پیدا کوای سي چې یو ښځه دې کار ونه کړي او خپلو معصومو بچو ته د ډوډۍ رانوړي یا د په اقتصاد کې ونډه وانخلي اقتصاد کې ونډه معنی دا ده چې ستا د مملکت ستا د دولت ستا د اقتدار په تقویه کې یو څوک د چا پرې احتیاج او محتاج او وابسته نسی لکه چې دولتونه نه غواړي ځان وابسته کړي په یو ټولنه کې که یو ښځه یا یو نارینه کار کوي هغه غواړي چې وابسته ونه اوسېږي نو زما په نظر د تعلیم حق خدای پاک ورکړی خدای پاک حکم کړی دی چې دا فریضه ده تعلیم په ښځې او په نر باندې او په ښځو باندې بیا زیات تاکید شوی دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په حدیثو کې چې ویلي دي چې که یو جلی تاسې په یو کور کې وروزئ لکه یو فامیل چې تاسې روزئ یعنی لکه لس فامیله چې تاسې روزئ اما که یو نارینه روزئ هغه یو نارینه ده
نو زما په نظر اساسي حقوق. بله مسله دا ده په تاریخ د بشریت کې د ثبات د عناصرو بحث کوم چې په افغانستان کې د ثبات عناصر ګواښمن دي. په کورې د ځمکه کې په 214 هیوادونو کې هیڅ داسې پیښ شوي نه دي په تاریخ د بشریت کې چې یو دولت د مکمل هیڅ دولت د دنیا په رسمیت ونه پیژني. هیڅ دولت او دومره دولتونه دي تعامل ورسره ونه لري، خوابدۍ دي موجوده وي او په اصطلاح هغه ډیپلوماټیکه اړیکه چې پکار ده، هغه بانکي اړیکې چې پکار دي، هغه تجارتي او اقتصادي اړیکې چې پکار دي، هغه دي موجود نه وي. دا ته په دنیا کې نشي پیدا کولای. یعنې ما دا عرض کوو چې د امنیت عناصر دا ډېر ښکلي حاکم دي او حاکمیت وجود لري، ډامیننسي یا غلبه سیطره وجود لري، اما سټیټ بلډینګ وجود نه لري. تاسې د ثبات د عناصرو خبره وکړه، که چیرې د ثبات عناصر قوي نه سي ګواښونه پېښېدلی سي؟ ولې نه؟ ته 40 میلیونه انسانان که فقر ته ځي، غربت ته ځي، بیکاري ته ځي، یعنی اقتصادي حالت ستا په زما د مسلک له لحاظه زه درته تعریفوم 3 کټګوري خلک ته لري. یو فقیره کټګوري ده، لوور کلاس، یو میډل کلاس ده متوسطه طبقه، یو هغه اپر کلاس ده. په پورته هایر یا اپر کلاس کې ستا د افغانستان 3.5 تر 15% وګړي وجود لري. میډل کلاس کې ستا تر 15-20% وګړي وجود لري. په دا پاتې کوزه طبقه کې ستا 20 تر 15 تر 20% وګړي په فقر کې ژوند کوي. دا خو تیار پوتنسیل د فقر ده. اما د تیرو 3 کالو احصایو ته که وګورو، د میډل کلاس نه خلک ټیټې طبقې ته راکوز شوي دي او د پاته د اپر کلاس د لوړ په اصطلاح معیار درلودونکي دوی چې دي، دوی له وطنه وتلي دي او ډېر کم چې دلته موجود دي. د دوی اقتصادي وده د پیسو د سرمایې دوراني ګټه یې هغه مارجن د ګټې هغه ډېر کم ده. فابریکې وجود لري، شاید 6,000 شاوخوا فابریکې وجود ولري، اما دغه د فابریکو د تولید یا د صنعت سکتور دا په خورده بورژوا باندې تبدیل شوی ده، SMEs باندې تبدیل شوی ده، سمال اند میډیم د انټرپرایزرز. دغه معنی دا ده چې په دکاندارۍ باندې اقتصاد تبدیل شوی ده. دې ته سبسستنس اکانومي وایي، اقتصاد بخور و نمیر. دا د ثبات که دا قوي نسی، دا تعیین کننده ده تر ټولو ډېر. که ته خفه وګړي ولري، دا بېغمه مه ورته کښېنه، دوی بیرته باید راضي کړي. ولې خفه دي؟ که دا خفه وګړي په ناراض وګړو تبدیل سو، نو ناراض وګړي په وسلوالو مخالفینو یا په معترضینو باندې تبدیلیږي. دې ته په اصطلاح دا ته اعتراضي ډله وایي یا مخالفین وسلوال ورته وایي. که دې ته تبدیل سولو د فقر او لوږې په سبب باندې، د بې اعتنایي په سبب باندې، ها د موږ دوره خلاصه سوې ده. که د موږ د دورې منفي مسایل بیانوي، زه په 10 مرکو کې هم نسم خلاصولی. هغه نه ده چې موږ ووایو چې 100% موږ د یو راضي حالت نه، یو کمفورټیبل حالت نه یو داسې حالت ته راغلی یو چې هغه تر هغه نه پسې بهتره ده. نه، دا کمبوتات دي. اوس تا ته خو شرایط مهیا دي، زما سره خو جګړه وه، د ما د نعمتونو، د ما د کار 80% جګړې خوړل. د طالب خو هیڅ شی نه خوري، دته خو فضا آرامه ده. هغه مسایل چې دی پیکار کړای شي هغه باید پیکار وکړي. خو دوی وایي چې اوس رغنیزې پروژې تر کار لاندې دي، وخت نه وخت فابریکې پرانیستل کېږي. څه فکر کوي بسنه نه کوي؟ زما په نظر تاسې وګورئ، په سکتور زیربنا کې تر 1.5 میلیون ډېر تشبثات خنثی شوي دي. دلیل یا مشروع ده یا نامشروع ده، دلیل یا موجه ده یا ناموجه ده. وایي چې د نقشې مطابق نه دي، وایي چې د ستاندردونو مطابق نه دي، وایي چې د معیارونو مطابق نه وو، وایي چې ملکیتي مسلې نه دي تصفیه شوي، وایي چې د ښار د پلان او ډیزاین رعایتونه نه دي کړي، نو دا متخلفین دي. نو موږ زیربنا مکمل په ټول افغانستان کې بنده کړي، اما 1.5 تر 2 میلیونه انسانان او تشبثات ورسره بیکاره شوي. ما چې میخ خرڅوو اوس نه خرڅېږي، ما چې سیخي ګل خرڅوو نه خرڅېږي، ما چې رنګ خرڅوو اوس نه، ځکه دا کارونه د عمران بنده. زما په نظر دا خو تحریماتو باندې اثر نه لري، دا خو امارت اسلامي بزرګوارانو تاسې بند کړي دي، نو خلک بیکاره شوي دي.
څه کم 3 میلیونه ویل کېږي چې 3 میلیونه څه د پاسه وګړي له افغانستان نه وتلي دي زرین وګړي قیمتي وګړي هغه چې په ژبو پیږي هغه چې سکیل هغه چې مهارتونه هغه چې تخصص ماستری او لیسانس درلود ډیر دغه متعلقینو او ډیر د انجیوګانو مؤسساتو نړیوالو بنګاو کارکونکي او د لوړو رتبو خلک دا وتلی دي او څوک چې د ډیرو پیسو خلک دي قراردادیان دي د لویو بزنسونو خاوندان دي ته ماته کم داسې څوک به پیدا کې چې د اکاونټ د افغانستان په بانکو کې وي قرارداد ستا قرارداد خو 15 شل 50 200 برواني دا د مملکت د عمران تنا کفایت نه کوي دا ښه خبره ده اما د دوی بد خبره شي ده چې د دې خلکو ژوند کورنۍ اکاونټونه دا بیرون د افغانستان نه دي نو د دې پیسو هغه شیره او شیره هلته وځي د غربت معالجه پې نه کېږي ته چې ټوله دنیا ولټوي مبادی او اصول او قوانین او مقررات او زرین شیان راوړي فقر په یو شی ورکېږي په پیسو باندې پیسې فرار د سرمایې ډیر قوي سوی ده یو نیم چا کړی دا فرار د سرمایې چا کړی وګړو کوم وګړو افغانانو تاجر بزنسمن قراردادیانو پیسادارانو چا چې پیسې د میډل کلاس خلک چې ما مخکې تاسو ته ذکر کړو نو د خپل وزیر د تجارت وایي چې تر 1.5 میلیارډ ډالره د افغانانو پیسې دا د دولت پیسې نه یادوم دا د ناتو پیسې نه یادوم دا د امریکایانو پیسې نه یادوم دا د سرکولیشن نه ستا د دوران نه د پولي دوران نه وتلي دي بیرون دي په دوبۍ کې دي په ترکیه کې دي په منځنۍ اسیا کې دي په هند کې دي په اروپا کې دي په امریکا کې دي په دې باندې لوی تجارتونه کیږي د ترکیه حکومت زمونږ د افغانانو روپیو ته ارزښت ورکوي په دوبۍ کې تنا میرویس عزیزي نه یادوم 500 داسې خلک دي چې د هغوی پیسو ته د دوبۍ حکومت ارزښت ورکوي وایي چې ګورئ تاسې ډېر ښه خلک چې تاسې له دې ځکه ونوځئ د زرګونو افغانانو پیسې په ایران کې دي په عربي نړۍ کې دي ایران ورته وایي چې دا تر ټولو لوی نعمت تاسې یاست دغه سرمایه اوس وتلې ده په دې نظام کې که نه په تیرو نه دا په د تیرو 10 کالو کې وتلې اما سرعت شاید اوس د تیرو 3 کالو کې لږ کم و بیش زیات وي مګر د دې بیرته عودت لپاره شرایط نشته ته خو 3 کاله د جنت نظیره وطن کیسې کوي په دې 3 کاله کې خو باید د 100 میلیارډ راغلی وای دا د دولت معامله نه ده سیاسي بحث نه ده اقتصادي بحث ده تاسو مشوره ورته ورکوي بیا زه وایم چې زه د مشورې په حد کې نه یم دوی به یو ورځ حالات د سرکار چې ورته وایي د حکومت ډله دا حالات یې که تنبیه نه کړي امتحانونه او ابتلاګان که دوی تنبیه نه کړي دوی په نصیحتونو باندې نه تنبیه کېږي دوی چې حالات فقر یې یورې تر ستوني راورسېږي بیا متوجه کېږي چې تهدیدات یورې تر دې ځکه راورسېږي بیا دوی متوجه کېږي چې دا خو ډېر تاوان حالت کې روان یو موږ د یو جمهوریت له لاسه تللي ساقط سوي جمهوریت تجربه یو ځکه ډیره نیغه خبره کوي سو ځکه په جرأت خبره کوي سو ځکه چې یو څوک چې ماتي خوړلې تجربه یې لیدلې هغه ډېرې ښې خبرې کړای سي زه وایم څو گنجایشه د امارت اسلامي لپاره په تاریخي لحاظ وجود لري د دې سوال تکمیل کوم په لنډه کې بیا ته د سوال نور درته اول دغه د 1.5 تر 200 میلیارډ ډالر پیسو د عودت لپاره شرایط باید مهیا شي افغانستان کې باید هغه دلیل چې یو د 50 دی د دې د رفع کولو ازاله کولو لپاره باید شرایط مهیا شي تعلیم که شرایط د جلکیو تعلیمي کمانه ده دا مهیا کوي که د مالیاتو په فشار په سبب باندې مشکلات وي دا کم کوي که په د سرمایه گذاري په وړاندې ځمکه امواره نه وي شرایط ورته مساعد نه وي دا شرایط تاسې مهیا کوي دوم تاسې PPP جوړه کوي په اسلامي امارت تاریخي چانس لري په 200 د خصوصي او دولتي سکتور ترمنځ مشارکت پبلک پرایویټ پارتنرشپ په 3P باندې دا ډېر دنیا په ودانه سوي په دولتونو باندې دنیا نه آبادی کې عمران او اقتصاد نه راځي په 3P باندې راځي پبلک پرایویټ پارتنرشپ د خصوصي او دولتي مشارکت ته ماته دا ټول افغانستان د ځمکه لري موږ د 9.2 میلیون هکتار ځمکه لرو د افغانستان 12.5% ځمکه قابل د زراعت هم 2.5% تر 3% په کرل کېږي په 13.5 کال کې د موږ ډوډۍ کمه ده
نیم په نیمه کمه ده. موږ او تاسې په یو کال کې 6 میلیون ټنه غلې ته ضرورت لرو، اما اوس موږ 2.5 میلیونه کرایسو. نو دا ځمکه ټوله بیکاره ده، اوبه په برسیره روانې دي. د کلي نه له دې خوا چې ته تر غزني و سالار و ششګه و پورې ځې، ځوانان ویني چې قطار جګ جګ ولاړ دي، د اخور سره له غواو سره ولاړ دي، ناست دي پیتاوی کوي. دوی بیکاره دي، شاغلي غښتلي ځوانان. اوبه سته، خاوره د تا زراعتي ده، موسم د داسې نه ده لکه د سعودي عربستان چې اور پکې بل وي، صحرا نه ده، ریګستان نه ده، بحر نه ده. ته په دې کې که دا کرخت ونه کړې او ډوډۍ دې پیدا نه کړي، دې ته څه وایې؟ نوم ته پې کېږده چې هر شی موجود دي، اما زه ډوډۍ نه لرم. د ډوډۍ ټول عناصر موجود دي، چې ایله ته خشته کې دې ته بیکارګي وایي. دای بل دریم مسئله دا دي چې ته معادن دي په تحرک کې راولي، یعنی داسې واته عناصر دي چې دا موجود دي چې دا ته ترلاسه کوای شي. طالب دا امتیاز لري چې د ټول افغانستان د خاورې نه هیڅ دولت داسې نه ده تیر شوی چې مالیات ونه لري، دوی ټولوي. داسې دولت نه ده تیر شوی چې دومره حاکمیت چې طالب لري بل د په تاریخ کې کوم دولت ولري. د دې ټولو تر شا چې بیا هم شکست او رکود او غربت وي، معنی بیکارګي ده. اقتصادي بحث ته وروسته راځو. له ګاونډیو سیمې او نړۍ سره د افغانستان سیاسي تعامل څنګه ارزوئ تاسو؟ زما په نظر دا یو منصفانه بحث ته ضرورت لري. اول خو دا بایلچرل بحث ده، دو جانبه، دوه اړخیزه اړیکې په دې کې قابل د اعتبار دي. د یو لاس نه وای ټک نه خیزي. تر ټولو ډیر دروند ملامتي په نړۍ باندې ده، بیا په طالب باندې ده. دا بله پاته ملامتي چې څومره پاته کېږي. که طالب د یو دولت اکت وکړي، دی اوس ډامیننسي ده. طالبان چې دي اوس یو غلبه ده، سیطره ده، حاکمیت ده. حاکمیت باید په سټیټ بلډینګ تبدیل سي، او سټیټ بلډینګ یا دولت سازی د ملتونو دولت دا باید په اقتدار مشروع باندې دغه ساورن سټیټ باندې تبدیل سي. ساورن سټیټ اقتدار مشروع باندې باید تبدیل سي. دولت سازی، حاکمیت یا غلبه، ډامیننسي، دا درې مراحل دي. طالب له دې مرحله نه نه راوتلی، دا د سټیټ بلډینګ ته. سټیټ بلډینګ کې یا د دولت قانون وجود ولري. خو اسلامي امانت وایي چې د خلکو مشروعیت ورسره د خلک دوی ملاتړ دي. نو دوی څه شاخص شی د دې مسلې صحیح ده لري، بیا خو انتخابات وکړي، اسانه ده. نړۍ وایي چې ته یو شاخص انډیکیټر چې هغه ته پې ثابتوي چې د ملت د تا تر شا ولاړ ده، زه م وایم ولاړ ده، اعتراض نه لرو. همدا د دې لپاره یو وسیله ده، یو ابزار دی چې هغه انتخابات دي، یا اهل حل وقت په اصطلاح شورا ده، یو میتود ده ورته، یا شورا یا عالی ده، یا هر میتود چې ده. تاسو یو جلسه جوړه کړئ چې کم له کمه د 1 میلیون انسانانو، د 40 نه د 1 میلیون انسانانو استازیتوب وکړي، هغه دی ووایي، اعلان دی وکړي، دا به تاسو ته مشروعیت درکړي. زه نه وایم، یعنی موږ په دې باندې بحث نه لرو. اما دنیا ته که ووایې، اما دنیا ووایي چې داسې یو انډیکیټر سته، ته وایي چې زه کامیاب یم، اول نمره یم. د دې لپاره چې ته اول نمره باید یو مرحله ته سوي، خدا خو امتحان ثابتوي چې ته اول نمره. د دوی په وینا دا چې څوک چې مخالفت نه کوي اوس په جګړې لاس نه پورې کوي، د دوی ملاتړ کوي، دوی ستاینه کوي، خو همدا مشروعیت نه بلل کېږي. څوک مثلا ستاینه کوي؟ خلک، کم خلک. ما خو کم خلک لیدلی دي چې د دوی، یعنی دا خو خلک داسې یو چې ډېر هویدا ملاتړ خو دې ته وایي چې یو څوک ځان شریک وویني په قدرت کې، شریک وویني په اقتصاد کې. صحیح ده چې د طالبانو موافقین هم شته. زه وایم کېدای شي لکه زمونږ غوندې چې یو مقدار په اصطلاح نیک هواخواهان یو او د حالاتو لپاره قرباني اصطلاح آماده یو، او غواړو چې د افغانستان کې چې کوم حالت ده دا نور هم قوي سي. زما په عقیده باندې طالب د دستګیري قابل ده، د لاس پرېښولو قابل نه ده، لکه دا نړۍ چې لاس پرېښی ده. ولې پرېښی ده؟ خو دوی هغه 4-5 خبرې دي په دې کې، خو لیک کار پکار ده چې دوی کې اوله مسله د تعلیم یادوي، د ښځو. اوس دا خو د خدای حکم ده، خو خلاص کوي چې د نړۍ استدلال بند سي. یا مثلا وایي چې د ښځو کار تاسې بند کړی ده، خو واقعا بند کړی دی. د ښځې خو ډېر زیات ځایو کې کار درلود، اما کم کړی ده.
یعنی هیڅ گنجایش مه پرېږدئ چې دنیا د دې وړې مسلې لپاره په اصطلاح هغه اخف ضررین تاسې در واخلئ. زه وایم چې که دا حالات دوام وکړي، که طالبان خدای مکړه د نړۍ تر فشار لاندې نور هم راسي، که دا طالبان په دغسې حالت کې چې دوی له ځان نه دومره راضي دي چې مطلق حد ته رسېدلی دي، دا خطرناک حالت ده. زه وایم د ما هم زړه سوځېږي. موږ ډېر انقلابونه بدلونونه لیدلی دي. وایم چې ته د دې قرباني کېږه، ما گنجایش ډېر ستا په لاس کې درغلی ده. دا وړې بهانې د دې سبب مه ګرځوه چې لوی مصلحت د نظام هغه تر پښو لاندې سي. طالب په لاس کې هغه څه دي چې دی یې کوای سي. داسې نه ده چې ناممکنه شرط پې نړۍ یې ناممکنه شرط یو هم نشته. زه یو دانه هم نه وینم. زه وایم هغه څه چې نړۍ وایي چې ته ستا نه ولس راضي ده، ته وایې او راضي ده، ټول راضي دي او ټول راضي، خو یو میکانیزم ده، هغه انتخابات، یو امتحان تېر کړه، دا به وکړی سي. بیا به د دې نه لوی اقتدار مشروع بل نه وي. قانون اساسي په دې دولت کې وجود نه لري. ټول قوانین ساقط دي که برحاله دي. زه پیږم نه تجارت په ساحه کې کته اوس نړۍ ته وایي چې راځه مشارکت وکړه، زه نه پیږم چې اوس ته په کوم قانون یې د سره وکم. ویب سایټونه چې ستاسې خلاص کو، یو پاڼه نوې خبره پکې نشته. دا سته پکې چې دې سړي له دې سړي سره وکتل او ښې خبرې وکړي او ویل چې افغانستان ښه ده او تاسې راسئ سرمایه‌ګذاري وکړئ. دا سرمایه‌ګذاري قوانین غواړي، قواعد غواړي، شرطنامې غواړي، معیارونه غواړي، ستندردونه غواړي. دا ستندردونه ته اعلان کړه کنه. قوانین د تجارت کوم یو دي، فعال کوم یو دي، مالی قوانین کوم دي، مدني قوانین کوم دي. د جمهوریت وال ټول ملغا دي که ټول نه دي، نیمې دي، څومره دي؟ اوس خو 400 قوانین 500 قوانین دي په دې مملکت کې. څوی برحاله دي؟ اساسي قانون خو ملغا شوی دی. تاسې ویل چې د ظاهر شاه قانون برحاله ده، لیک تعدیل پکې راولو، نو خو اعلان کوي چې کوم تعدیل پکې راغلی ده دا وکړي. وایي د جلکیو تعلیم موږ نه ده حرام او ممنوع کړی هم نه ده، ویلیم دي چې دا موقته امر ده. خو دا موقته امر خو 3 کاله وچلید. نو ته څه غواړې؟ یعنی هغه کوم دلیل ده چې تعلیم ته بند کړی ده د جلکیو لپاره؟ کوم معیارونه دي چې ته نه سې پوره کولی؟ د نصاب معیار ده، د لباس معیار ده، د نظام معیار ده، د ژوند معیار ده. هغه څه معیار ده چې څوک ځان پکې عیار کړي او د تا هغه د شریعت تقاضا پکې برآورده سي؟ بیا خو شرایط ورته، یعنی زه وایم ټول ابزار او د امکاناتو کړنه او انجام چین اف اپروچ ورته وایي په انګلیسي کې. یعنی هغه په اصطلاح حلقات چې ټول ستا په لاس کې دي او ته تر سره کوای سي او په دې کې نړۍ ته په خلا کوای سي، نو بیا یې ولې نه کوي؟ خو د همدغو مسایلو ترڅنګ په یو شمېر هیوادونو کې د افغانستان سفارتونه خلاص دي، د ځینو دلته سفارتونه خلاص دي، اړیکې شته، یو شمېر چارواکي په نړیوالو غونډو کې ګډون کوي. دغه هیوادونه ولې افغانستان په رسمیت نه پېژني؟ ځکه سفارتي اړیکې خو غټې اړیکې دي. یو خو د رسمیت بحث ډېر عمیق بحث ده. یعنی زه خو هغه څه چې تاسو ته مې وویل دا هغه روبینایي مسایل دي، له د شروع د صفر نه تر دغه دقیقې پورې چې ما ورته بحث کوو. دا روبینایي مسایل دي، هغه واقعیتونه دي، عیني واقعیتونه چې ته پې پوهېږې او زه د شهروند او د یو هموطن د زړه په خلاف باندې خبره نسم کړلی. که تاوان ده که فایده ده. زه غواړم هغه دردونه بیان کم چې د موږ د وطن علاج پې کېږي، موږ بهتره سټیج ته بولی سي. د رسمیت موضوع 4-5 د دولت تعریفونه دي چې دې ته وایي دولت مشروع، دغه ساورنټي چې ته باید حاکمیتونه ولري. د دې لپاره معیار څه ده؟ وایي 4-5 معیار یې په طالبانو پوره کړي دي. هغه اساسي معیار یې طالب پوره کړی ده. قلمرو، حدود عربي ستا د مملکت ستا په لاس کې دي، دا پوره کړی ده. په ملل متحد کې هم دا 4 مسلې سته. زه راځم دا اول دا ښو ته راځم، بیا دا بدو ته. بله دا ده چې ته نفوس یا جمعیت یا د یو مملکت خلک دا مملکت تابع وجود ولري. اوس مملکت تابع ده، دا ښه مثبت ټکی ده. بله دا ده چې ته حاکمیت ولري، چې طالبان فوق العاده حاکمیت لري. بل دا ده چې ته حکومت ولري. حکومت طالبان لري، اما ورسره سته. هغه دا ده چې د حکومت هغه یو معنوي شالوده قوانین دي، دا مبهم دي. د حکومت یو اساسی رکن قانون اساسی ده، دا معطل ده. د حکومت یو اساسی مسله متوازنه، برابر او اعتدالي اعتبار د وطن د وګړو د شهروندي. یعنی چې ته عیناً احساس وکې
زه که اعتراض وکم نو عدالت ما ته تامینېږي په هغه صورت کې دا شهروندي حاکمه ده. نو دا د حکومت څلورم رکن مسله کې اما مې وویل. راځو دې ته چې اوس د کمبوتاتو مسلې چې جهان په اعتراض کوي هغه ته نمادین وایو. هغه بنیادی مسلې نه دي. نمادین مسلې څه دي؟ لکه حقوق د شهروندانو د تامین کا د نړۍ په کار نسته چې وسوي چې خامخا به ته د ښځو حقوق ورکوي. دا څلور چې پروي ته د رسمیت قابل یې د یو دولت مشروع اعتبار لري. اوس خطر راسه دا نورې مسلو ته وایي چې د همشمول حکومت جوړ کړه. هو همشمول حکومت ته وایي چې زه لرمه هغه په همشمول د اقوامو په تعادل باندې په ترکیب سره نه ده. هغه دا ده چې ته د ټول ولس رایه د رایې صندوق د مشروعیت وټاکې چې ته یې. موږ وایو ښه دی وایي احزاب ناکامه دي، دا جهادي ګوندونه دوی ټکرې کړي دي، کابل یې ړنګ کړی ده، وطن یې خراب کړی، دا منو. نو دوی ناکامه دي. جمهوریت فساد وکړو، جمهوریت د لاسپوڅی و، جمهوریت دا و، جمهوریت هغه و، دا صحیح. دا ټولې مسلې ته یادوي چې داسې ته وایي چې دا نور ټول دلته د قدرت جزیرې وي، د فساد جزیرې وي، قراردادیان و، نوکران و، دا و دا و، دا صحیح. وایي دا نور په ټولنه کې مفسد خلک وو، صحیح. تاسې تنها فرشتې یاست، تاسې پاک یاست، تاسې پره یاست، تاسې کمبود نه لرئ، تاسې له هر لحاظه په اسلام مشروع مشروع مشروع. اما دا په خپله په داخلي پریکټس کې چې هغه انتخابات دي یا یو طریقه ده چې مخکې ما یاد کړه اهل حل و عقد ده یا شورای علما ده یا شورای نخبگان ده، یو شی تاسې جوړ کړئ د نړۍ بهانه به ورکه سي. ما درته ویل چې دا ابزار چې په دا فرعي ابزارو ته راسو د دې څلورو نه ما سوا چې هغه ته بیرق ملي ته باید ولري، سرود ملي ته باید ولري، ملي نشانونه د دولت په کچه ته باید، هغه اسانه دي. خو ست د دولت د امارت دولت ته دا معرفي که اما ملل متحد ته په مکتوب کې ولېږه چې د امارت اسلامي دغه اساسنامه ده چې امیر داسې ټاکل کیږي. اساسنامه یا قانون اساسیت یا دستورالعمل ده، هر څه چې ته نوم پرېږدې دغه موږ لرو. دا بیرق ته دا ملي نشانونه دي، دا ملي سرود ده، دا ملي ارزښتونه دي، د مدني قوانینو، د مدني ټولنو، د دغو حقوقي عدلیه، دا شی دا شی دا شی ده، سیاسي نظام دا شی ده. دا پکیج یا پنډه موږ تاسو ته در معرفي کړه، تاسې موږ په رسمیت وپېژنئ. تاسې سوال وکئ د مسؤلینو نه، ورته آیا تاسې داسې یو پنډه لیږلې ده، داسې لرئ تاسې یو شی. اوس په اقتصادي بحث ته راسو، تاسو ځینې خبرې هم کړې په دغه برخه کې. د اوسني حکومت دغه د اقتصادي برنامې څنګه ارزوي؟ د ما په نظر د طالب پریکټس او د طالب اراده دا دوه شی چې زه وینم دا مثبت دي. اما د دې دپاره چې دا ټول ښه دي، اما هغه شی چې تا ښه کوي هغه ته نه لري. مثلا داخلي مشروعیت او نړیوال رسمیت او د قوانینو موجودیت. ته اوس وایې چې اقتصاد زه چلومه، نړۍ ته وایې چې له ما سره شریک سئ، چین ته وایې، منځنۍ اسیا ته وایې، عربي هیوادو ته وایې. دا اوس ډېر ښه انیشیټیوونه روان دي. د وزیر د تجارت او صنایعو ډېر ښه یو انیشیټیو، یو ابتکار روان کړی دی د ترکمنستان او قزاقستان او افغانستان ترمنځ، دغسې د ایران ترمنځ، داسې د پاکستان ترمنځ د امارت اسلامي ډیپلوماسي، اقتصادي ډیپلوماسي ډیره موافقه ده، اما خالی ده. قوانین حمایوي قوانین نسته، هغه اصول او مبانی نسته چې ته د نړۍ پیرا شریکه کې یا همسایگان پیرا شریک کې او دی وایي چې بالکل د دې قانون له مخې نو زه مسؤلیت لرم، د ما شراکت که تاوانه مو کړي ته بیرته ما ته هغه ډېر مثبت. زه خو هغه تکمیل ځکه چې دا د نیشن د خیر لپاره د ملت د خیر لپاره ده. موږ نه غواړو چې بیا انقلابونو ته بربادۍ ته لاړ شو، بد حالت ته لاړ شو. نړۍ بد غواړي، اما د بد لپاره بهانه موږ په ډېره اسانه په لاس ورکړې ده. دغه بهانه دې ورکه سي. په مالیاتي لحاظ د طالبانو دولت بېساری ده. مالک مخکې اشاره وکړه داسې دولت په افغانستان کې تر اوسه نه دی تېر شوی چې پر هر ډول مالیاتو باندې حاکمیت ولري. دی یې حاصلوي، حتی د لوحې پیسې اخلي، حتی د څګي، حتی د اوبو، حتی د برق، حتی د هر شي. تاسو ویلې چې حکومت حتی د یوې لوحې پیسې اخلي، همدغه پیسې همدغه مالیات د اقتصاد په ښه والي پیاوړتیا کې مرسته نه کوي؟ د طالبانو د بیت المال یا بودیجې د تشکیل کار ډېر ښه روان ده.
خدای دې وکړي چې دا بله برخه اعلان سي. اوس د عوایدو دا برخه ډیره ښه روانه ده. دوی اعلان وکړو چې څه د پاسه 2 میلیارډ ډالره عاید یې کړی دی. معنی دا ده چې دا ډیر ښه حالت. بل بحث دا ده پیسې ټولې سوي دي. د افغانستان کې چې وضعیت ووینو هغه سیم فقر نه ده لکه نړۍ چې وایي چې بیخي تباهي ده. 28 میلیونه انسانان په فقر کې دي. اما هغه سي خوشبینی هم نسته چې طالبانو مشران وایي. دا د دواړو ترمنځ یو متعادل حالت وجود لري چې زه درته بیانوم. دسترخوانونه خالي سوي دي ډیر، روزګار کم سوی ده، اقتصادي پټیاره کم سوی ده، سرکولیشن اف دی منی د پیسو دورانی حالت ضعیفه سوی ده. دا باید تیز وي. پیسې د تعالی لاسه راغلی ماته راغلی. اقتصاد په مصرف استوار ده، په صرفه‌جویي نه. دا مصرف چې د خلکو جیبو ته خلق راچولی ده، دولت هم راچولی. بل باز دا ده چې مارجن د منافعو کم ده. یعنی مثلا کاروبار سته، زه تاجر یم، پخوا ما مثلا په کال کې 8 میلیون ډالره ګټه درلودله. اوس دا ګټه د ما 1 میلیون ډالر سوي ده. زه اسانه دا ډالر خلکو ته خوند ورکوي، په افغانیو دغسې درته کیسه کوم. نو دا مارجن د ګټې دا وړوکی سوی. پخوا دومره و، اوس دا د ګټې مارجن دومره ده، راټیټ سوی ده. یعنی پخوا ما ډېر سرې غالۍ اخیستی سوی، اوس ګزاره کوم. اوس په کال کې به مې 2 اورې پردې بدلولې، اوس یې په 3 کاله کې هم نه بدلوم. معنی دا ده چې زما عواید کم سوي دي. د متوسط کلاس کچه کمه سوي ده. ته دا 3 پټیاري چې لري، یو لوی کلاس ده، یو متوسط ده، یو ټیټ. دا د غریب کچه دا ډیره سوي ده. زه دا عمومیات ما یاد کړو د دې لپاره چې اوس دا اثبات کو دا بیا دولت پورې اړه لري. زما په نظر عام وضعیت خدا ده چې خلک د کور سامان خرڅوي، معنی دا د غریب سوي دي. که دا د تا روپۍ چې ته وایي چې عواید مې ډیر کړي دي، مالیه مې ډیره کړې ده، مالیه خو تاواني شی ده په یو حساب. ما نه که ته مالیه واخلې، دا مالیه خو چې ده دا د تاجر مالیه نه ده، دا خو په وړو کې د مالیه تاجر نه واخیستله. تاجر بیرته چې د مال خرڅوي، هغه د مالیې رقم که ته 2 چنده کوي، که 100 چنده کوي، هغه بیرته د شهروان نه باسي، د مستهلک نه، د مصرف کوونکي نه باسي. نو هغه مالیه بیرته ته دولت بیرته د غریب له جیبه وایستله. نو اوس د غریب د جیب معالجه وکړه. بلاوټ یو بل بحث ده، 5م بحث ده. دولت باید بلاوټ وکړي. بلاوټ دا معنی چې زه مانده یم، بیکاره یم، غریب یم، بیچاره سوی یم، ډېر توانمندیان لرم، اما ته ماته توانمندۍ لپاره زمینې مساعدې کړه. زما دپاره ځمکه راکړه، 100 جریبه 200 جریبه، ماته یو منبر راکړه چې زه په هغې کې کاروبار وکړم، ته مو چلېږې او دا سیستم هم چلېږي او دا غربت هم پکې ورک سي. دې ته بلاوټ وایي. واړه تجاران چې دي دوی ته مددونه ورکړه، مالیه پې کمه کړه، دې ته لا زیات قرضې ورکړه، اسانه قرضې. زراعینو ته، دهقانانو ته ترکتوري ورکړه، ابزار ورکړه، وسایل ورکړه، تخم ورکړه، اصلاح سوي هغه خدمات چې دی پې تقویه سي. نو که دی تقویه سي، بیا به د ډېر محصول نه ته ډېر مالیه واخیستی. تاسو فکر کوئ چې حکومت اوس په همدغه سټیج کې داسې بلاوټ وکړي، خلکو ته پیسې ورکړي؟ او دولت په همدې حالت کې ده. دولت اوس چې وغواړي بانکونه ریحاني باید تاسیس کړي، زراعتي بانکونه باید تاسیس کړي، PPP چې ما درته ویل هغه باید تاسیس کړي، د ځمکې مشارکتونه باید تاسیس کړي. تاسو د پوهنې برخه کې هم په تیر نظام کې په لوړ پوسټ کار کوو او په دې برخه کې تجربه هم لرئ. د ښوونیز نظام د لا پیاوړتیا لپاره راته خبرې وکړئ چې اوسنی نظام کوم کارونه وکړي چې دغه ښوونیز بنسټ وده وکړي او لا پیاوړی شي. باید 2-3 کاره وشي. اول د تعلیم برابر حق، اکسس تو ایجوکیشن، لاسرسی تعلیم ته عمومي سي، لکه څنګه چې د خدای حکم ده ښځو و نرو ته. یو که نصاب په برخه کې اصلاحات لازم وي چې واقعا لازم دي، هغه د خبرې خلک اهل خبره راټول کړي، هغې ته دې ووایي چې دا نصاب چې ده د نړیوالو معیارونو، د علمي معیارونو، زما د اسلامي عقیدې مطابق دا راته جوړ کړي. کم و بیش ده دغه هم په ستاندردونو باندې برابر کړي. تعلیمي نظام د افغانستان نصاب یې تر یادوم، کتابونه دا هم ډیر دي مضامین، او هم د کتابونو حجم ډیر ده. دا دواړه باید راکم سي. او بل دریم اصلاحات چې دی هغه تخصصي سي. مثلا اول 4 صنفه له اول نه تر 4مه لیک لوست ته اختصاصي، سواد آموزي ټول. دا پاته متوسطه دوره او ثانوي دوره چې ده تر 5 نه تر 9مه
دا عمومي تعلیمات سي د باندې بس هم راکم سي مضامین هم کتاب کم سي پاته سول ثانوي دوره عالی دوره چې لسم نه یو لسم نه دو لسم دیر لسم څوارلسم هغه تر څو رسي دته تخصصي بڼه ورکوي بخصوص لنه هم نه وروسته 15 برخې تقسیم کوي د ساينس برخه جلا کوي څوک چې علاقه مند دي ساينسي مضامین بشپک دانې پاته سي لنه هم نه تر 12 یا تر 14 خو دا خو تاسو د وخت نصاب ده تاسو هغه وخت کې زید راځم ادي مونږ دی دومه د اجتماعیاتو برخه کوي دریمه د ادبیاتو څنګه بیل کوي بیا د غس د اسلامیاتو برخه بیل کوي او د غس د تعلیمات تخنیکی مسلکی داسې نوري صاحب می لنه هم نه بیرته تعلیمات تخصصي کوي د موږ په وخت کې دغه پیشنهادات موږ ورکړیو په یو برخه کې د ریفورم طرحه قبول سو د موږ او تحصیلات عالی ترمنځ بحث پیوڅو اما دا یو لسکلانه پروګرام چې په لاسو کالو کې به دا موږ ریوایز کوو بیرته به دا راټیټو او ریویو کوو به دوباره به بازنګری کوو بازخوانی به کوو دا به تغیرات پکې راوړو نصاب متغیره پدیده ده ثوابت نه ده ثابته پدیده نه ده هر دوره امکان دی تغییر پکې سته دا باید بهتر شي انکشاف ورکړ شي یعنی اصلاحات په تعلیم د نظام به تعلیمي کې گنجایش هم سته او طالبان د کې فرصت هم ډیر لري اما اوس پکې قراری ده ورسته پښتنه مدا وکم چې عمومي تحلیل دار چې په تیر نظام جمهوریت نظام کې په بیلا بیل برخو کې ستونزې موجودې وي چې له دغه ستونزو سره دوام شونه نه ښکارېده او همداسې هم شول تاسو د جمهوریت د ولورپوړي چارواکي په توګه څه ځواب وایي خلکو یو خو څو مسلې دي په دې تیر شل کاله کې چې تیر سولو ل هغه دورې نه چې بن را شروع سو دوه برخه کې به عزت تاسو ته تشریح کوم یو سټیټ اف نیشن دا وجود نسو یعنی د ملتونو دولت کما حقه دا قائم نسو دوم میشن افغانستان د نړۍ لخوا وار اگینست ترور لومړیتوب له تروریزم سره جګړه د دوی په تعبیر دغه لومړیتوب د نړۍ موجودو د دې لومړیتوب مقتضیات دا و چې په افغانستان کې قانون وجود ولري دولت وجود ولري حکومت وجود ولري پارلمان وجود ولري نهادونه وجود ولري مدني ټولنې وجود ولري او هغه ساختارونه چې د ژوند لپاره لازم دي د حکومت لپاره هغه وجود ولري دا د وار اگینست ترور په لومړیتوبونو کې دا مهمه عناصر چې دا باید تر سره شي وای نو دوی ایجاد کړو اما دا نهادونه میشن افغانستان د افغانستان ماموریت دا لومړیتوب دا ثانوي لومړیتوب اولین نه و په دې خاطر باندې په افغانستان کې قوي فوج جوړ نسو قوي دولت جوړ نسو قوي قوانین جوړ نسو موازی ادارې ډېرې جوړې شوې د قدرت جزیرې جوړې شولې داسې دولت جوړ سو چې ضعیفه ناجوابدې مجبور په خارجي بسپنې باندې متکی پاتې سي دا د خارجانو د برنامو پلانی برخه وه تصادفي برخه نه وه د دوی ځکه د میشن افغانستان دوی ونکو دوی د وار اگینست ترور دغه لومړیتوب په اساس باندې نو ځکه ته چې شل کلنه فضا وګورې دا په یو لحاظ په تشکیلاتي لحاظ اما د بودیجې له لحاظ په تیرو شلو کلو کې د افغانستان دولت ته نړۍ 1.4 میلیارډ ډالر په ملکی برخه کې کومک کړی دی اما بدنامي افغانستان کو ویل چې فساد دا میډیا ویل چې فساد دا هیڅ خوشنامه انسان پرې نه کو فساد دومره نه و اوس راځم پریازي کې درته وایم جواب موږ ته په تیرو شلو کلو کې د دې 1.4 میلیارډ ډالر نه یوازې 9% ترمنځ دا د اون بجټ په د بودیجې لاري د دولت د بودیجې لاري مصرف شوی دي 80% پیسې په دې 1.4 میلیارډ کې دریادوم دا د خارجانو لخوا مصرف شوی اوس ته دغه د 1.4 میلیارډ ډالر په شل کاله کې تقسیم کړه بیا د دې 80% لمانه وباسه پاتې کېږي څومره یعنی 40 شل اما ته د کابل د غرونو سر ته وخې ځلیال تیارې نه دا مګوره مزار مګوره بلخ مګوره هرات مګوره قندهار مګوره عینو مینه مګوره خوست مګوره پکتیا مګوره د زمنګ پکتیکا مګوره دغه منطقي وګوره ته پکې بیا ژوند وګوره چې د 2 میلیارډ ډالرو ژوند جوړ شوی دی
د 200 میلیارډه د 2000 میلیارډه بل عرض درته کوم ما ته 15 میلیارډه ډالر دولت ته ورکړل شوي دي چې دا ټول وطنونه چې ته په آبادی وینې دا میدانونه جوړ شوي دي لوی شفخانې جوړې شوي دي پانتونونه جوړ شوي دي سلدانې دا ادارې جوړې شوي دي دومره ښایسته تعمیرات جوړ شوي دي دا سړکونه جوړ شوي دي دا د اوبو کانالونه جوړ شوي دي دا زراعت کې مصرف شوي دي ما د 20 کالو په 15 میلیارډ ډالر کې زه حساب دیم که حساب نړۍ کاوه که افغانستان کاوه که هر نظام کاوه زه به د خپل فساد کچه پکې په ریاضي درته غږېږم هغه به تا ته وښایم چې زما څومره سهم ده په دې فساد کې په دې 15 میلیارډ ما تا ته ارقام وښول دا هغه ارقام دي چې جان سابکو د سیګار د ادارې مشر د 13 میاشت کې په خپل راپور کې ورکړی دی راپور در شپېتم راپور ده تاسې وګورئ دا ټول راپورونه چې د دوی وړاندې کړي دي د اخري کې دا ویلي دي چې 140 میلیارډ ډالر امریکا ورکړي دي او نورو مؤتلفینو او متحدینو چې څومره ورکړي دي دغه سره جملتاً 140 میلیارډ ډالر کېږي او په دې کې دوی هم وایي چې موږ 0% د دولت ته ورکړي دي په 20 کالو کې نو د 20 کالو د ما څه هم به یعنې موږ خو به ټول فساد سوی خو 15 میلیارډ به وي اما دا خو ټول موږ نه دي خوړلي دا خو ټول فساد موږ نه ده کړی دا فساد دا خو سکتور مصرف کړی ده دا خو ما دولت زه قراردادي زه مصرف کوونکی نه وم مصرف کوونکی قراردادي شرکت و چې هلته و د ما به یو 15 روپۍ ورسره شراکت و زه وایم نه وایم چې فساد نه ده سوی عصر رسوایي ډېره غټه ده دا د ایرانیانو د تابع د حسن بني صدر د ایران د صدر اعظم چې عصر رسوایي کې دومره لویه رسوایي دي زه پې وتړلم افغانستان دې پې بدنام کو مشروعیت دې پې خراب کو هر څه له لاسه لاړو افغان بدنامه ده افغانستان بدنامه ده دا نه ده چې اوس ته په دې کې نومونه راولټوې چې آصف ننګ بدنامه ده فلانی بدنامه ده یونس قانوني بدنامه ده که رمضان بشر دوست بدنامه خلاص دا چې څومره چې جمهوریت بدنام ده دومره بدنام نه ده دومره چې افغانستان افغانان بدنامه دي دا جمهوریت ډېر وړوکی شی ده ته په دنیا کې افغانستان چې بدنام سو اوس ته په یو خارجي کې به ته ورته وایې چې نه زه صبور فرمولی یم که رحیل فرمولی یم که ته احمد یې که ته محمود یې که ته آصف ننګ یې زما په نظر دا ډېر وړوکي جزئیات دي خدای پاک امر کړی ده او ویلی دي چې رسوایي مه کوئ لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم رسوایي کول او بدنامول د جهر باندې د بدیو نشرول دا ښه نه ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي بشیرو ولا تنفرو یسرو ولا تعسرو تاسې سختۍ مه کوئ سپکاوی مه کوئ بشارتونه ورکوئ د دې په ځای چې تاسې مایوسه پیامونه نه شوئ زما شاید په ډېرو مرکو کې دا مرکه تر ټولو په اصطلاح لږ منفي اړخ ته تللي زه د مثبتو پیامونو سړی یم امیدبخشه پیامونو اما دا واري ډېر د سازنده پیامونو په لټه یم که غافل سو د یو مجرمانه سکوت په سبب خدای مو نه بخي ملت به هم که وبخي که نه بخي د مجرمانه سکوت په کار نه ده ډېره مننه چې په ژواک ته مو وخت ورکړ الله هم لره درنو لیدونکو دا وه زموږ نننۍ ځانګړې مرکه تر بلې مرکې ښې چارې